بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې ورونو نننۍ موضوع موږ تاسو بعد د ډسپلی سیټینګ نشه ده پرسونلایز ده. پرسونلایز څه لپاره استعمالیږي؟ پرسونلایز اصلا د سکرین یا د کمپیوټر ایوینډوګانو رنگ بدلول، تاسبار رنگ بدلول، سٹارټ مینو او عمده رنگ بیکګراوند تصویر چینجول، هغه ته یو رنگ ورکول، سلاید شو جوړول او عمده رنگ تاسو کولی شئ لاک سکرین باندې کار وکړئ. دا ټول مسایل چې راغلي پرسونلایز کې. کله مو چې په پرسونلایز کلیک کړل تاسو ته دا وینډو راځي چې تقریبا په دې کې موږ سره په پرسونلایز کې دومره کټګوریانې دي. صحیح شو؟ دا کټګوریز چیرته دي؟ پرسونلایز کې. چې هر کټګوري یا هر یو ګروپ چې کوم یو د ځان ته کمانډ او آپشن لري، لکه بیکګراوند ځان ته لري، لاک سکرین ځان ته کمانډونه او آپشن لري، عمده رنګ نو په ورته دی کنه. اوس براشو اولنې برخه چې کوم یو د بیکګراوند ده. بیکګراوند ای کمپیوټر کومه برخه ده؟ اول تاسو ماته وایي ته وایي شفیقه دغه برخه بیکګراوند ده. ایکسلنت، صحیح ده کنه. اوس دې باندې مونږ سیټینګ کوو. رائټ کلیک پرسونلایز بیکګراوند نو چې کله انتخاب کو دغه ځینه پوهیږي چې سرچینګ کوي هر یو برخه چې تاسو راوچتوي. لکه مثال په ډول سٹارټ ده، ګورئ سٹارټ سیټینګ شو، سٹارټ چوز فولډر اپیر شو او دا شان نور. صحیح ده، دا سرچینګ لپاره استعمالېږي. خو مونږ ډایرکټ هم کولی شو انتخابي کو. صحیح شو؟ راځم بیکګراوند ته. بیکګراوند باندې څه راوړل غواړئ؟ دلته دې کامبو باکس نه پکچر راوړئ، رنگ راوړئ یا سلاید شو راوړئ. اول پکچر راوړئ. صحیح شو؟ بیکګراوند کې زه غواړم یو پکچر ته راشي. کوم پکچر؟ وایم دا پکچر. کله مو چې کلیک وګورئ بیکګراوند په شکل دا پکچر مونږ ته راوړو. دا پکچر دی نه وي، واپس کلیک کوم وایم دا پکچر دی، کلیک کېږي دا پکچر راوړو. هر یو پکچر چې تاسو غواړئ هغه دلته راځي. اوس تاسو ذهن ته دا موضوع راځي چې هغه پکچر چې دلته نه وي هغه زه څنګه راوړلی شم؟ راشئ چې ته براوز بټن باندې کلیک. کله مو چې په براوز کلیک کوم ا پکچر لوکیشن مو چیرې ده؟ موقعیت د تصویر هر چیرې چې وي انتخاب کړئ او چوز پکچر ورته. دا ګورئ هماغه تصویر دلته راوړو. په ورته کړم ا دې نه لاندې مونږ سره ا دې پټ دی. چوز ا پټ. پټ یعنی د سکرین سره تنظیمول. اول فل ده، فل مکمل سکرین به پیدا کوي. دا ګورئ یعنی سکیل زیات شو، سکرین ډک شو. صحیح شو؟ زه وایم فل دی نه وي، دا د مونږ سره پټ وي. که عمودي شکل سره اندازه برابره د سکرین سره عمودي دی برابره کی کني افقي. دا وګورئ عمودي برابره شو کنه، افقي پاتې ده. صحیح ده. بیا ورته نه خیر داسې یو کار وکړه سټریچ کش کا. که افقي پاتې وي افقي شکل طرف ته دی کش کی، که عمودي اندازه پاتې وي عمودي دی کش کی. خو دا سکرین دی پې ډک شي په تصویر باندې. په ورسېدی بله موضوع چې کومه یو ده مونږ تاسو سره هغه شی ده ټایل ده. زه وایم اندازه د تصویر دی خپله برابر وي، اندازه یو برابر وي، خو خبره دا ده دا د تکراري شکل سره راشي. صحیح ده کنه؟ خو سکرین دی پې ډک شي. دا ګورئ کاپي شکل سره به راوړي. او ګورئ دا اندازه خپله ده ولی کاپي شکل سره راځي. په ورسېدی بیا راځم ورته یم نه اندازه دی تصویر دی کاپی هم نه راځي، اندازه دی هم نه بدلی ولی صفحې په منځ کې دی پروت وي. ګورئ اندازه هم خپله ده، کاپی هم نه ده راغلی او صفحې په منځ کې شی ده پروت ده. اوس په ورسېدیم بله موضوع مونږ تاسو سره چې کومه یو ده هغه شی ده سپین ده. سپین سکرین به پې ډکوي، خو زیاتره زه چې استعمالوم هغه فټ استعمالوم. نو تاسو خپله خوښه شعار یو اخلئ. او ګورئ پرسونلایز دغه ځای کې څه ورته فټ. ګورئ زه دا زیات استعمالوم، نور ستاسو خپل کار ده چې هر یو غواړئ. اوس دلته یو بله موضوع ده، دلته یو رنګ پروت ده که نه ده؟ دا رنګ څنګه چینجېږي؟ راشئ دې نه لاندې رنګ انتخاب کړئ. دا رنګ مثال دا رنګ دی نه وي، هغه رنګونه چې تاسو غواړئ کسټوم ته راشئ خپله رنګ جوړ کړئ.
مور سره قیمت ورکول شي اس وی کلر دی وی هیو سچریشن ویلیو دی وی یا ریډ دی وی صحیح شو نو دلته زوایم رنگ دی وی دا رنگ دی دانه کا ګوره ورته ادا په واخصو خپل په خوخه رنگ ورکول شي او زوایم چې دا رنگ دی وی دا رنگ زوایم چې استعمالو زوګره دا کلاسیکی رنگونه زیاتره استعمالوي چې سترګې نه خرابوي ښه ډېر تیز رنگ باندې استعمالوي صحیح ده کنه دې باندې ورسته دي ها پکچر خو موږ زده کړو اوس راځو کلر ته کلر په دې مقصد ته چې تاسو کولای شئ دې بیک ګراوند رنگ بدل کړئ لکه اوس مې چې څنګه درته دا رنگ دی دا کلر دی هر یو چې تاسو غواړئ خو تصویر بنوي صرف او صرف سکرین په مخ بشي وي یو رنگ وي سولید کلر ورته وي ښا مونږه تاسو دوه قسمه رنگو سره وساشنا شي یو سولید کلر دی بل ګریډینټ دی ګریډینټ چې کوم یو دی ورونو هغه ملټیپل کلر دی یعنی څو رنگ دی سولید کلر صرف او صرف یو رنگ ده دا اوس ګورئ دا موږ سره کوم رنگ کې راځي سولید کې راځي یو رنگ ده دوه رنگ سره نه دی یو ځای شوی درې رنگ نه دی یو ځای شوی په ورته دی مشکل شي خو نشته دی کې او کچیرته بیا تاسو غواړئ چې نه ماته د سکرین په مخ سلایډ شو راشي لکه یو تصویر دی 2 سکند بعد 2 منټ بعد دی اتومات چینج صحیح ده دې کار لپاره راشي سلایډ شو واخلئ کله مو چې سلایډ شو واخستا وی چوز پکچر اما فولډر د پکچرو انتخاب کې کلیک چیرته و دا فولډر انتخاب میکړه کنه صحیح شو اوس لاندې راځم دا تصویر دی مثال په ډول 100 منټه بعد دی چینج شي وایم یو منټ بعد دا آپشن مو کې انتخاب کړو نو دای تصویرو په منځ کې یو تصویر چې بدلی کې په بل تصویر باندې دوی ترمنځ یو منظم حرکت تر سره کیږي دا باید آن وساتئ we always slide show when on battery power on دی کچې ته دا مو آف کړه په دې مقصد ته کله چې عمومي برق نه استعمال نه کوي لکه فعلا بیټری چارج نه استعمالو کنه نو سلایډ شو باندې چینجیږي یعنی دا تصویرونه په بل تصویر نه چینجیږي او کچې ته آن وا یعنی په دې مقصد ته چې تاسو سلایډ شو آن ساتئ صحیح ده کنه always slide show یا allow slide show on battery power آن کا یا آف کا ها بل موضوع فٹ فیل دغه مسایلو باندې خو ورسېده او بیک ګراوند کلر دی کوم یو وایم دا کلر دی اوس راشي ورته اما وخت چې تعین شوی ده انتظار به وباسئ صحیح ده کنه کله مو چې انتظار وباسلو وخت پوره کیږي اتومات دا تصویر پوره چینج شو خو یو چې ته متوجه شئ اوس خو بیټری برق نه مو استعمال کوو کنه کچې ته اوس په دې حالت کې تاسو دا اپ څه شو دا مو اپ کو نو دا به نه چینجیږي دا تصویر نه چینجیږي کله به چینجیږي کله چې تاسو دلته راغلی دا بیټری چارج مو پکې کو دې وخت کې به چینجیږي پیو خو راته دی کنه ان عادت شي دا ها آپ دا فرق نه کوي په دې وخت کې کچې ته انمي فرق نه کوي کا آپ هم خدا تصویر به یو منټ بعد شي کېږي چینجیږي نه ګوري دا آپ دا صحیح ده کنه اوس په ورته خو مونږ وایي چې نه دا تصویران دي نوي وایم چې یو تصویر دی شه دی یو تصویر دی کوم تصویر دی وایي چې دا تصویر دی
اوس په ورسېدې آیا دې کې څه سوال شته؟ ښه صحیح په ورسېدې سوال خو نشته ده